راغلل دی امان خپل پټکای ستا په لپټه باندې قربان کړو ولې چې پټکای په سر باندې خوند کوي کوم چې د فخر نه اوچت وي د شرم نه ټیټ نه وي لورې دا ته څه وې خان بابا لورې ستا رانه په ړومبي ځل هغه څه وغوښتل چې زما د غیرت ټولې خزانې دې خالي کړې ټولې ستا د شملې نه لوګې شم خان بابا مراده بچې دا سره راجنې څوک وه کله ټیک 2 غنټې مخکې او ها دا زما کلاس فیلو ده غزاله تا ته پته نه ده جنې څوک ده او ما ته پته ده چې هغه څوک ده او د هغې نه باوجود ته بیا هم د هغې سره ملاوېږي ځکه چې هغه زما ژوند دی مراده په کولا او غوږونو یې واوره که بیا مې هغه جینۍ سره ولیدې نو ټیک 100 ډزه به دې ولمه 100 ډزه مراد خان نه خو د شیرباز خان بدماشي مني او نه د خیبر خان بادشاهي خو پرېږده که بیا دې د خان بابا په شان کې ګستاخي وکړه نو دا ژبه به درنه پرېږدمه شیربازه د مراد خوښه زموږ خوښه ده لاړ شه په هر قیمت چې وي هر څنګه چې وي د مراد دپاره غزاله وغواړه ولې چې دا د خان خیبر خان د لور ښایست دی لاړ شه شیربازه د اولاد په سر څیره لیدل د هرې مور ارمان وي او زما د ارمان به ته پوره کړې ته